سرک خو د مو د ستکرم سره د ټول قومونه چې پراته دي دلته وکم متخیل په شمولیت درې قوم ته موجود دي کلګر دي خانوخیل دي خوشالخیل دي دا عمومي لاره د پدې مړی ته ژوندۍ ته د شپه ورځې چلن کیږي باید ما مسافر موږ سره ډیر همکاري وکړي لکه نه په اندازې ډیر همکاري سره کې باید په شپې په کوټو په دیرو په هر شي ورته وګرځي سرک چې دا د تداخلو د قوم عمومي سرک ده د کاری صاحب مخکې کاری صاحب یاد کړل په خپل خبرو کې چې د ستکرم ولسوالۍ د کوسین د تداخلو د قوم سره نخلي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. درنو لیدونکو هیله تاسو به خو جوړ وای صحت کالی مو پورتان وی الحمدلله. کوم ماشینالات تاسو ګورئ یا د کار کوم وسایل تاسو ګورئ دا د پکتیا ولایت ستکرم ولسوالۍ د شیخانو کلی دی چې تقریبا 14 کیلومتره یا هم 15 کیلومتره سړک جوړیږي او کار مو باندې روان دی. دا چې تقریبا 80-90,000 افغانۍ وي هغه نو ختمي شوي دي او د دې سیمې خلک نهایت زیات له غربت سره مخ دي او دوی نشي کولی چې د دې سړک لپاره پاتې بودیجه جوړه او یا هم برابره کړي. دا چې دوی له کومو ستونزو سره مخ دي څومره پیسو ته لا ضرورت دی د دې سیمې یو شمېر هیوادوالو سره خبرې کوم چې دوی خپل مشکلات زموږ سره شریک کړي. زموږ سره پاتې شوی ویډیو مخ ته حتما شیر کړئ. زخمی افغانستان وطن زار دلنم شم قربان وطن د ننګالیو د غازیانو کوریه مثال دی نشته پر جهان وطن مثال دی نشته پر جهان وطن زخمی افغانستان وطن زار دلنم شم قربان وطن د ننګالیو د غازیانو کوریه مثال دی نشته پر جهان وطن مثال دی نشته پر جهان وطن شوال کندر پر چاهی و درنو هیوادوالو بیا هم ښه راغلاست. راغلم د دې ساحې هغه قومي خلکو ته تر شا مې دغه خلک ولاړ دي چې دوی د دې سړک اهمیت په اړه به خبرې وکړي او دوی کومې ستونزې لري دې په اړه به خبرې وکړي. ته څنګه کاري صاحب ولاړ دی کاري صاحب محترم راته ووایه چې دغه سړک څومره مهم ده او څومره ده ټول. دا سړک خو د مو د ستکرم سره د ټول قومونه چې پراته دي دلته وکم متخیل په شمولیت درې قوم ته موجود دي کلګر دي خانوخیل دي خوشالخیل دي دا عمومي لاره د پدې مړی ته ژوندۍ ته د شپه ورځې چلن کیږي. خو دلته ډېر ستونزې چې په خاطو کې به بندېدلو موټر به بند و دا لار به بنده وه. هم څه لږ څه شی و چې د کورونو هم دلته راجمع کړي وو د 80,000 روپۍ اندازه پورې وو هغه پرون یې مصرف کړي دي. خو اوس موږ د ټولو دوستانو نه د مسلمانانو هیله کوو چې موږ سره کومک وکړي په دې کې همکاري وکړي نو ډېر به ونه شکرګزار وو. خلک غریب دي ډېر زیات دغه لار چې د دریو قومونو سره نښلوي د ولسوالۍ سره ډېر اهمیت به لري. یعنې کله چې مړی ژوندی وي ستونزې نه وي. مرکزي لار ده که نه اهمیت یې ځکه ده چې ستونزې ډېرې زیاتې ستونزې موټر بند وي شپې په راځي بیا چې بند شي 2 شپې ولاړ وي 1 ولاړ وي داسې پیرو چې دا داخل مسافر چې تاسو په سکرین باندې ګوري څه پیغام ورته لري خاص؟ خو یو ته دا پیغام لرو چې بس دا یو صدقه جاریه هم ده د الله دپاره که همکاري پرې وکړي تر اخر وخته پورې بجټ کې دوی هم شریک وي او دا خلک ډېر غریب خلک دي چې یقین وکړه که څوک د 100 روپیو وس هم لري چې لرلی یې وس نو موږ دا غوښتنه نه کوله خو مجبوري د وجې کوو. الله دې تاسې سره ښه وکړي چې تاسې حاضري وکړه او تاسې یې پوښتنه وکړه نو خدای تعالی دې دوی هم په سفر کې په کاروبار کې برکت واچوي د موږ خیره وخته پورې. ډېره زیاته مننه کاري صاحب. درنو لیدونکو دا چې موږ هم په عاجلو کې ورته راغللو ماښام دی او دغه هیوادوال هم غواړي چې ژر یې غږ تر نورو ورسېږي او داسې دقیقې جاري کې تاسو کومک ورسره وکړئ له 10 نیولې تر 1 لک افغانیو پورې تاسو په مجبور نه یاست تاسو څومره پیسې کومک ورسره کوئ. دا چې دغه سړک نه څومره مصرف نور راځي تر څنګ یو بل هیوادوال ولاړ دی څخه پوښتنه کوم چې څومره پیسې کمبود ده او دوی غواړي چې کومک ورسره وشي. ته راته ووایه چې دغه سړک څومره مهم ده او څومره مصرف جوهر برکه ډیره مننه درنه غواړو تاسو په دې ماښام موږ ته راورسېدلی او ګیزم هم زنګ درته کړی خو ته ستونزې ډېرې لرې خو دا کار نه بندېږي ته خپله وینې. او یوه خبر درته وکړم باید ما مسافر موږ سره ډېر همکاري وکړي لکه نه په اندازې ډېر همکاري سره کې باید په شپې په کوټو په دیرو په هر شي ورته وګرځي.
بالکل درنو لیدونکو دا صدقه جاریه ده راځي چې په خپلو مړو پسې او خپلو مشرانو پسې او یا هغه څوک چې وفات شوي وي په دوی پسې دغه صدقه جاریه کې برخه واخلو او هغوی پسې وبخو ډېر کم څه مو د دې هېوادوالو دغه ستونزه حل کولی شي د نورو هېوادوالو سره هم غواړم چې خبرې وکړم چې دوی په دې سړک په اړه څه راته وایي صدیق څنګه یو بل هېوادوالو اړه غواړم چې د ده نظر هم واخلم چې دغه سړک څومره مهم دی او له کومو ستونزو سره مخ دي ته راته ووایه چې دا سړک څومره مهم دی او له څومره ستونزو سره مخ یې بسم الله الرحمن الرحیم دا ټول سړک چې ده د تطاخلو د قوم عمومي سړک ده د کاري صاحب مخکې کاري صاحب یاد کړل په خپلو خبرو کې چې د سید کرم ولسوالۍ د کوشین د تطاخلو د قوم سره نښلوي دغه کې موږ ډېر د ستونزو سره مخامخ وو کوم مړي به چې موږ د قوموالو د بیدیا د کابل د نور ولایتو څخه راوړل بیا په دې لار کې خټې وې دا سیلابو ډېره خرابه کړې وه خټې به وې میټر به یې 1 شپه 2 شپې هم کې ښخ وو نو موږ غواړو د تاسو نه هم ډېره مننه کوو چې موږ سره مرسته وشي یوازې تاسې د مسافرو خیریه بنسټ دا چې د موږ پوښتنه یې وکړله په دې تیاره کې موږ ته راورسېدل او کومې پیسې چې وې موږ 150 د غریبو خلکو نه راټولې کړې وې تاسو یقین وکړئ مخکې کاري صاحب یاده کړله چې د 100 د 10 روپیو وسنده خلک نه لري دا کلیوال ولاړ دي دغه ټولو په شمولیت باندې موږ غواړو چې تاسې موږ سره مرسته وکړئ مسافر وروڼو نه غواړو دوا به ورته کوو الله دې په مخه وچلوي او د تاسو نه ډېره مننه کوو چې موږ یوازې تاسو چې موږ پوښتنه مو وکړله او زموږ سره بل هیچا کومک نه ده کړی په دې کار ډېره مننه درنو لیدونکو دا چې زموږ کمرمین ملګری په کلیپو کې تقریبا تر تقریبا نیم سړک پای ته رسېدلی ده خو د دې کلیوالو دغه بیچاره چې کمې پیسې راټولې کړې وې دوی هم پای ته رسېدلي دي په تاسو باندې عاجلو کې غږ کوو چې هغه وخته پورې چې تاسو دوی مرسته تر دوی رارسوو تر هغه وخته به دغه ټکټر او دغه ماشینالاتو پیسې په دوی باندې قرض وي یعنې که تاسو کومک ورسره وکړئ دغه قرض به خلاصېږي خوار او غریب ولس دا ټول بیچاره او بیکاره ولس ته یعنې کار نه لري وظیفې نه لري دوی د 100 او د 500 افغانیو مخه هم نه ویني نو تاسو دوی سره همکاري وکړئ او په سکرین باندې زموږ د واتساپ شمارې دی یوازې یو میسج ورته وکړئ موږ تر دوی رارسوو تر بیا چې زه جوهر او صدیقي راځو موږ ته اجازه راکړئ په پاک رب مو سپارو ښاد آباد خوشحاله او ارامه اوسئ روح می او جان وطن د دې ملت د وینې تاګلیوان هیواد د روح می او جان وطن زخمی افغانستان وطن